راه حل شما چیست؟ ستاسو سوال ته راځم. زه غواړم د قومي مسله باندې یو څه بحث ولرم. 3 دقیقې دواړو ته وخت مهرباني. بله، څومره چې نور ته ورکړم دومره وخت باید ما ته هم مهرباني. خبره داسې ده که چیرې ولسمشر قومي ګرایي کولی او یوازې پښتنو دپاره کار کولی نو په کابینه کې به پښتانه ډېر وای. 30% پښتانه هم پکې نشته. دا د یوه اصلاحات اداري کمیسیون یې قوي که د هغې مشر یې ورته پښتون ونه ټاکه بلکې بل څوک یې وټاکه ورته بل چاته یې واک ورکړه چې ته د دغې لارې د دولت مامورین استخدام که. آیا دا کوم بد کار وشو؟ یوازې دومره وشول چې د پخوانیو لنډغرو څخه یې قدرت راواخیسته قانوني که. دوی به څه کول؟ په پخوانیو وزارتونو کې به ریاستونه خرڅېدل، په ولایاتو کې د دوی ریاستونه خرڅېدل، په پیسې جواتې وي، د هر ریاست دپاره جواتې وي، څومره ډالر باید په دې باندې ورکړي. اوس چې د اصلاحات اداري کمیسیون ته واک ورکړی او دوی استخداموي، آیا دا بد کار دی؟ دا ښه کار دی. قانوني که د نورو څخه واکونه راواخیستل، ولسمشر خپل هم وانخیسته، بل چاته یې ورکړه، یو کمیسیون ته یې ورکړه، د هغه مامورین لري. یوه موضوع دلته وایم. دوهمه موضوع، ارګ ته لاړ شئ، د هر قوم شخص به تاسو هلته ووینئ، د هر قوم څخه به یو مامور هلته ووینئ، د هر قوم څخه به تاسو استازی هلته ووینئ. اما برعکس لاړ شئ د عبدالله دفتر ته، که چیرې نورستانه هم پیدا کړئ راشم او ووژنئ، که چیرې بدون د څو مشاورین نه هغه ځان ته مسله ده چې راوستي دي، که چیرې د ازبکو نه هم څوک پیدا، که چیرې د هزارهو نه هم څوک پیدا کړو، دې ته ورته نور قومونو څخه. اما ولسمشر دوام کس د هېواد هم صلاحیت نه ورکوي. صحیح ده چې ازبک و ترکمن ولې نه ورکوي؟ پشه یي باید وي څنګ کې دوی وایي چې 15 کسان په افغانستان ستونزه چیرې ده؟ ستونزه د هغه ده چې د همدوسې قدرت ورکړی. د محقق دفتر ته لاړ شه، بدون د هزاره نه ورونو نه بل څوک نشته دی هلته. مشکل چیرې دی؟ که دوی ته واک ورکړي، دوی خو یې قومي کوي، د قومي بودن څخه یې راوایسته، اوس یې ملي که. اصلاحات اداري کمیسیون امتحانونه په لاره چي احمد محمود قلبي ټول ورزي امتحان ورکوي، څوک چې کامیابیږي نور غوندې راځي. په دې کې بیا مشخصه نه ده چې د کوم قوم والا دی، څوک دی، احمد دی که محمود دی. دا یوه ښه خبره ده. حقیقتونه راځئ ووایو، راځئ په هغه مسایلو پسې نه ځو چې څوک نه پرې پوهېږي او یا اوبه د بوسو لاندې تېروو. دا کار به نه کوو. خبره د مجاهدینو نه، مجاهدینو نورو بس وه د 11 کاله د افغانستان بیت المال جیب ته واچوه، مځکې یې چور کړې، نور چې نه دي پاتې. د افغانستان بیت المال یې وخوړه د جهاد په نوم. ګورئ، مجاهدین دوه ډوله وو. یو هغه څوک چې روسانې باسلي دي، یو هغه مجاهدین چې د هغې نه راوروسته د ملت جهاد د ځان یو یرغمل شوی څه بولي او د هغې پیسې او بیت المال خوري. دا غلطه ده. خواړه دی دوی نه خوري، خواړه دی څوک وخوري؟ خواړه دغه ملت وخوري، چون ملت جهاد کړی دی. اشخاصو، دغه اشخاص چې د ګوتو په شمار دي او جیب ته یې اچوي، هغه اشخاصو جهاد کړی دی چې اوس شهیدان شوي دي. هغه اشخاصو جهاد کړی دی چې یتیمان اوس پاتې دي. هیڅ قمندان نه دی ورغلی د یتیم لاسنیوی نه دی کړی چې بیګا ته مې درته یو من بوره وړه راوړل. دا کار یې نه دی کړی. اما برعکس د هغې نه سرپناه اخلي، د هغې نه مځکه اخلي او چور کوي یې. یه دقیقه پات من آقای صدیق چقدر موافق هستین با صحبت اینا؟ قدرت رو میگن از لندغرا گرفت و بس مجاهدین هم از 17 سال میگن در قدرت بودن. مجاهدینی که قماندان بود، رهبر بود، او در جای خود باقی است. ما دفاعی از اونا نیست. ما دفاعی ما از مجاهدینی است که از 15 سالگی تا 35 سالگی در 20 سال در جنگ کلان شده، ثواب دام نداره، خیلی چی کنه. یک دومی، من جگرم به این خون میشه که ما تحلیلگر هستیم و دانشمند هستیم. چرا واقعیت‌ها رو برای مردم افغانستان نگوییم؟ رئیس جمهور افغانستان زعیم تمام افغانستان است و رئیس جمهور افغانستان است، تمام افغانستان مربوطش است. او که دوگانه برخورد بکنه، پس این ضرور نیست که ما بگیم که احمد میکنه یا محمود میکنه. صلاحیت در ارگ است او از سرچشمه خط میباشه، نه از پایین آب اونا خط میکنن پایین. این دامن زدن قومی از ریاست جمهوری است. رئیس جمهور چیز ضرور اما اینا اشاره کردن، گفتن آقای محقق در شعبهشان که برین یک نفر پشتون نمیبین، همه برادرای هزاره ماست و همه حزبای سیاسی هستن. میگذاریم حزبای سیاسی را برای خودشان. این کسایی هستند که این رئیس جمهور افغانستان است. ضرور است که رئیس جمهور بره مذاکره با والی بلخ کنه، یک تعداد بیا از ریاست اجرایی جدا بکنیم. رئیس جمهور باید وحدت ملی را بره و کسایی که بخواهند در مقابل حکومت استاد یا حکومت تخریب بکنن باید اونا را گرد خود جمع بکنه. مردم از خود دور نسازند. آیا موافق هستین که رئیس جمهور جلب قلدرها را
گرفت و او کسایی که طی 17 سال همه چیز به جیب خود میزنه به اساس گفته‌های آقای اصول جلو اونا را گرفت و قدرت ملی ساخت. تماما کسایی که زورگوی هستند قلدر هستند شما در ولایات بری چیغ مردم برآمده هیچ کس جلوه هیچ چیز گرفته نتونسته جز فساد و بدنامی زیاد شده ترور زیاد شده کی جلوش گرفته همون کسی را که گرفته ما را بگه که من جلوه یادم گرفتم یک دفعه در ولایات سر بزنی در داخل کابل چیکار هست جلوه هیچ چیز گرفته نتونسته یو نظام دی یو حکومت دی زموږ هم غوښتنه دا وه چې لنډغر دې پسې واخلي دوی د لنډغرو نورو البترو لنډغرو ته اوس دغه قدرتونه ورکوي دغسې لنډغر یې راوستل چې ګورئ داسې لنډغر راولي چې ګورئ مهرباني وکړئ ګورئ دا امزیا مسعود لرې کوي پر ځای څوک راغلی یو دلته دې دا فرق سره وزیر داخله رالي لرې کوي پر ځای څوک راولي وزیر دفاع لرې کوي پر ځای څوک راولي پلانکۍ وزیر لرې کوي پر ځای څوک راولي زه څه وایم دغه یو شعار دی یو عمل زردا ګوره راسې دغه عمل تر ده وویله چې زه د زړې کابینې که په زړه کابینه کې چې وزیر و هغه وزارت نه ورکوم هغه ته یې وزارت ورکوي ټول چې وکیل یو هغه کابینې ته نه راوستم راوستی لمر په دوه ګوتو نه پټېږي زموږ ګوره دا شخصا لالی د اشرف غني سره نه دا د اشرف غني پر شاوخوا چې دا څو کسان راټول دي واخیستل یې د ګردې دنیا سره په مشکل کې واچوئ هغه پلان و برنامه چې ده درلودله هغه یې ور وشرموله ډېر سان ستاسو دوی وایي چې لنډغر یې که هیڅ که لنډغرتر یې راوست په حکومتونه موافق یاستئ ګورئ په لنډغر کې هم فرق دی یو لنډغر د افغانستان نه مني او یو لنډغر دا وایي چې سمه زما جیب دې ډک وي خو هم افغانستان هم منم کوربدان ښاغلی محمد نعیم لالی احمدزی